بیمینې ښار کې زه بېیار پاتې شوم بیمینې ښار کې زه بېیار پاتې شوم یوازې زه په نیمه لار پاتې شوم داسې د خدای په زړه درمن که یاره داسې د خدای په زړه درمن که یاره څنګه چې زه په زړه بیمار پاتې شوم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ او دا هیله لرم چې روغ جوړ به څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږ ژبې شاعرانو نه نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي نو هم په دغه سلسله کې راغلي یو خپل ورور انعام مانیروال صاحب خوا ده د هغه نه به شعرونه ریکارډ کوو یو څو خبرې به ورسره هم کوو انعام مانیروال صاحب خپل پروګرام کې ورته هرکلی وم او سلامونه مې ورکړل وعلیکم السلام ستاسو ډېره مننه دلته په راتګ باندې ستاسو یو جهان مننه چې تاسو دلته رالی او موږ دا مات ګوډ غدلې دي مینوالو ته تاسو پیش کوئ ستاسو ډېر مهرباني ډېره مننه کوم چې موږ له ټایم راکړو او شاعري د کوم وخت نه کوئ نو شاعري خو دا تقریبا زما د شپږم اووم کال دی خو لکه دوره چې دا نوې شاعري څوک شروع کړي نو دا لږ داسې وي پټ غونته کې وي که نه چا سره دوره دغه نه کوي که نه او چې محفل دغه شانتې محفلو ته نه ځي نو زمونږ د کام کلم کې ډېر ښکلي مشران دي لکه هغې نه موږ ډېره ښکلې زده کړه کوو او ډېر لکه پرمختګ دپاره چې دی که نه موږ ډېر منډې تړي وو خو هغې را سره ډېر هیلپ کوي او داسې کوم شاعر ډېر زیات اورئ او خوښوئ نو دا خو در چا خپل خپل دغه وي زما خپل دانې لکه کیسر مانیروال صاحب هغه ترنم زما ډېر زیات خوښ دی او دغه شانتې جاوید شاه درمان صاحب دا زما ټول کې فیورټ شاعر دی ډېره مننه او مینوالو کتونکو سره یو کلام شریک کړ ډېره مننه به جی ولې نه دا یو غزل دی ما درله زړه درکړی دغې زړګي خیال وساته ما درله زړه درکړی دغې زړګي خیال وساته ښکته یې مه غورځو سینه کې سنبال وساته ډېره مننه که زه خیرنې جامې ګرځم هېڅ خبره نه ده که زه خیرنې جامې ګرځم هېڅ خبره نه ده حسن له زور ورکه باڼه یې په کمال وساته یوازې زه یم ګناهګار چې ما د مینه کړې یوازې زه یم ګناهګار چې ما د مینه کړې خو یاره ته هم په خپل زړه کې د زوال وساته خدای دې جانانه د هر غم نه په امان کې ساته خدای دې جانانه د هر غم نه په امان کې ساته که دې د سترګو اوښکې راغلې ما رومال وساته او کدی په زړه کې مینې ځای چېرته پیدا شو اشنا کدی په زړه کې مینې ځای چېرته پیدا شو اشنا پکې زما په شان بېوسه کلیوال وساته او دا خو ژوندون دی کله غم کله خوشحاله به وي دا خو ژوندون دی کله غم کله خوشحاله به وي انعام خپله پاکې مینې یو مثال وساته ډېر نوی غزل دی څه په ناز او په نخرو را سره یار ځي څه په ناز او په نخرو را سره یار ځي دا منم چې په ازغو را سره یار ځي زه د خلکو د ذهنونو ناخبره زه د خلکو د ذهنونو ناخبره پټ په پټه لکه غلو را سره یار ځي چې د مینې جنازه مې شوه اوچته چې د مینې جنازه مې شوه اوچته غلې غلې په سلګو را سره یار ځي او زه غلام نه یم نه زوی د غلام یم زه غلام نه یم نه زوی د غلام یم چې د بل په فیصلو را سره یار ځي او دغه ویش د محبتو مخکې شوی دغه ویش د محبتو مخکې شوی ځکه عشق په سرو لمبو را سره یار ځي او د آخري مقطع ده چې زه انعام به مرهم د زخم جوړ شم زه انعام به مرهم د زخم جوړ شم که په شان لکه زمرو را سره یار ځي ډېره مننه ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو د انعام مانیروال صاحب نه کلامونه واورېد امید ده چې تاسو به خوندونه اخیستي انعام مانیروال صاحب په دغه دوو کلامونو نه پرېږدم غواړم چې مینوالو سره یو بل کلام شریک کړي ډېره مننه به ولې نه وایم به درته بېشکه دا یو بل غزل دی مینه ترېنه مه غواړه خپلېږي نه مینه ترېنه مه غواړه خپلېږي نه ښکلو د عادت دی دا بدلېږي نه کله چې سپوږمۍ تندر راونیسي کله چې سپوږمۍ تندر راونیسي هغه شان سپوږمۍ وي خو ځلېږي نه څوک چې د هجران تیارو کې ژوند کوي څوک چې د هجران تیارو کې ژوند کوي عمر له تیاره وي رڼا کېږي نه ډېر مننه خیر که یو نظر مې درته وکتل خیر که یو نظر مې درته وکتل یو نظر کتو باندې کمیږي نه مرګ ته غاړه کېږده یا مې پرېږده بس مرګ ته غاړه کېږده یا مې پرېږده بس مینه چې کوي نو څوک یېرېږي نه خلک وخت سره سره یاران بدلي خلک وخت سره سره یاران بدلي ای انعام ولې ته صبرېږي نه ډېره مننه ډېره مننه ګرانو کتونکو تاسو د انعام مانیروال صاحب کلامونه واورېد امید دی چې تاسو به خوښ شوي نو ډېره مننه کوم بیا چې موږ له وخت راکړو او خپل پروګرام ختموم به زمین مانیروال صاحب طرف ته ځم چې هغه په خپل شعر باندې پروګرام ختم کړي ښه نو موږ خو د انعام وروڼو دا شکریا ادا کوو چې موږ له یې وخت راکړو
او موږ ته ښکلې غزلې ووایي. دا خو دغه کسې چې کوم پټ نو موږ هغې پسې ګرځو هغه را پیدا کوو. باقي زموږ د پروګرام کې که څه غلطي شوي نو موږ بخښنه غواړو او دا په دې خپل 2 شعرونو دا پروګرام ختمو. کله نشي د ژوندو د مړو سره، کله نشي د ژوندو د مړو سره او ډوبېدل نشي د چونګ اوبو سره. څوک چې لاره د الله رسول اختیار کړي نو ښکلی ژوند به تېروي مزو سره.